د سپېڅلي او مهربانه ذات په نامه قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د څانګې ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. په دغه ورځ مې د ملا په خبرو سوچ کاوه. ماښام ناوخته شیخ زبیر راغلی. 2 تنو ورسره ډک کړي بکسونه راننه ایستل. په کوټه کې یې بکسونه کېښودل او بیا شیخ زبیر دواړو کسانو ته ډېرې خبرې وکړې. سالون ته یې غږ راتلی خو نه پوهېدم چې څه به یې ورته ویله. وروسته هغوی ووتل. زبیر بیرته سالون ته راغلی. په خندا کې یې ما ته لاس راوږد کړ. ما ترې مخ واړاوه. هغه وویل بخښنه غواړم څانګې، زه ډېر کارونه لرم، تل په کور کې نه یم. ستا ژوند به همدلته ډېر ګران سوی وي ځکه څوک در سره نسته. زه هم درنه بند یم. ښه به دا وي چې سر له سبا نه به یو بل ځای ته ځو. هغه ځای ستا لپاره ډېر ښه دی. هلته ډېر خلک دي، نر او ښځې ډېر ستا به ښه ساعت پکې تیر وي. خپل کالي جامې او سامان په بکسونو کې واچوه. سهار ته به په 10 بجو له دې ځایه ځو. زما په زړه کې راوګرځېده چې د پاکستان کوم بل ښار ته به په کډه ځو. هلته به راته د تیښتې موقع هم په لاس راسي. پټه په زړه کې ډېره خوشحاله سوم. سباهي ته مې هر څه سنبال کړي وه. زبیر موټر د کور دروازې ته راوستی او سامان یې پکښې واچوه. د کور د خدمتګارې او شاوخوا نورو ښځو سره مې د خدای پاماني وکړه. له مخې ښې نه وروسته موټر کې مو حرکت وکړي. 1 ساعت وروسته هوایي ډګر ته ورسېدو. له تالاشۍ نه وروسته الوتکې ته ورغلو. په الوتکه کې چې کښېنستو زبیر راته په څوکۍ کې مخ راواړوه. ویلې اوس به له دې نه هم تود وطن ته ولاړه سې. کله چې الوتکې پرواز وکړ له ډېر وخت نه وروسته په یوه ډګر کې ښکته سوه. له هوایي ډګره چې راووتلو رښتیا چې توده هوا لګېده او بدل وطن غوندې ښکاره سو. چې خلکو ته مې پام سو د ټولو عربي جامې په تن کې وې. په زړه کې مې ټاکه سوه. ما ویل څه سعودي ته یې لکه چې راوستې. سمدستي مې خپل وطن، کور، کلی، مور او پلار، ورور مې نیغ سترګو ته ودرېدل. رنګ مې بدل سو. زبیر هم لکه چې راباندې پوه سو. ویلې څانګې پام کوه چې زړه کښته پورته نه کړې. په خبرو یې مصروفه کړم. څه شېبه وروسته زموږ مخې ته 2 تنه عرب سړي ودرېدل. زبیر ورسره غېږ ووهله. ګډه بډه یې سره وکړه. بیا یې ما ته هم مرحبا وویل. دلته پوه سوم چې د زبیر خپلوان دي. هغوی بکسونه واخیستل. 2 ګامه وړاندې 3-4 موټرې ولاړې وې. زبیر او زه په یو موټر کې کښېناستو او یو ظلمي موټر چلاوه. لږه شېبه وروسته ښار ته ورسېدو. په موټر کې هم تود باد لګېدی. په ښار کې د موټرو او خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه. د ښار په ځینو واټونو کې د کجورو ونې ولاړې وې. د ښار شاوخوا ته وچه سپېره ځمکه ښکارېده. له ډېر مزل نه وروسته وړاندې د ښار په یوه ګوښه کې د سپین رنګ برج ښکاره سو. ورپسې چې موږ ورنږدې کېدو د هغې سیمې ښکلا، باغونه او ښکلې ودانۍ ښکاره سوې. موټر تلی په شنو ونو کې په سړک له یوې دروازې سره ودرېدی. یو تن د کور زنګ وواهه او نورو له موټر نه سامانونه کښته کړل. ما د زبیر د موټر دروازه خلاصه کړه. ویلې څانګې مهرباني وکړه راځه چې کور ته راورسېدو. کتل مې چې د دروازې نه 2 ښځې راووتلې. 2 نارینه او ماشومان هم تر دروازې راغلل. ښځو راسره روغبړ وکړ. زما هم عربي جامې په ځان کې وې. ښځو راسره په مینه او خندا خبرې کولې. ما ته خو عربي دومره نه راتله خو یوازې به مې سر ورته خوځاوه. له دروازې نه وردننه سو. په بڼ کې نرۍ پخه لاره د کور مخې ته ورغلې وه. د بڼ له پاسه په څنګ کې په لوړه سپینه لوړه ودانۍ ولاړه وه. د ودانۍ دواړو اړخونو ته د صبر جګې ونې ختلې وې. ما ته خو هر څه نوي او بدل ښکارېدل. یوې پېغلې نجلۍ له لاسه نیولې وم. وروسته په یوه دروازه ورننوتلو. د ښي خوا په یوه بله دروازه ولاړو چې هلته ننوتلو یو لوی سالون و. 2 تنه پکې لا د پخوا نه سره ناست وو. هغوی هم له زبیر سره په سړې مسې مصروف سول. زه ښځو بلې کوټې ته بوتلم. هغه هم سالون و. پکې مکانه ښکارېده خو ډېر یخ وکې.
د کښېناستو سره راباندې خوله وچه سوه. په کوچونو کې ښځې کښېناستې، هر یوې به ما ته کتل او هرکلی به یې کاوه. شېبه په شېبه به ښځې او نارینه د زبیر سړې مسې ته راتلل. ماښام ته ډېر خلک راټول سول، خوښې او خوشحالیانې وې. زما سره څو پیغلې او نیمزالې ناستې وې. هغوی به سره په خپلو کې ویل زبیر څومره ښکلې ښځه راوړې ده. هر یوې به مې سترګو ته راکتل، په خپلو کې یې ډېر څه سره ویل، خو زه یې په یوه نیمه پوهېدمه. ټوله ورځ تر ماښامه پورې د زبیر خپلوانو او کورنۍ خوشحالي وکړه. ما ته به یې داسې زمینه برابره کړه چې تېر به یې رانه هېر کړل. دا مستي او خوښۍ مې چې د دوی ولیده، حیرانه ورته پاتې وم. د میلمنو تګ راتګ یوه اونۍ دوام درلودی. زبیر بله ښځه هم درلوده، 2 زامن او یوه لور یې وه. په لومړیو شپو کې راته د هغه دومه مېرمن چا نه وه پېژندلې، خو څو ورځې وروسته زبیر بل کور ته بوتلم. هغه کور هم ډېر ښکلی و. په دروازه کې زبیر ودرېدی، ویلې څانګې دا هم زموږ کور دی. خپلې پیړې شونډې یې ورپولې. پرې پوه سوم چې بیا څه راته وایي. هغه وویل څانګې ګوره، هغه ښځه چې مخې ته را روانه ده هغه هم زما مېرمنه ده. 2 زامن او یوه لور لرم. مشر زوی مې 14 کلن دی، لور مې د 4 کالو ده. ما سره خو د زبیر څه خیال نه و، نو د هغه د بلې ښځې او بچو به څه خیال و. د زبیر مېرمن زموږ مخې ته راغله، په مینه یې راسره ستړې مسې وکړه. ښکته پورته یې راته کتل. د ننوتلو سره څو تنه ښځې او ماشومان مو ولیدل، هغوی هم زما هرکلی وکړې. څو شپې مې په دغه کور کې سره تېرې کړې. د کور کار او پخلی به بل چا کاوي. خالي دوی به د ډوډۍ پر میز سره کښېناستل. له څو شپو نه وروسته زه یې بیرته پخواني کور ته راوستم. که رښتیا ووایم د کور دننه بڼه او باغچه دومره ښکلې وه چې ثاني جنت و، خو زما پکې یوه شېبه هم په خوښۍ نه تېرېده. څو ورځې وروسته یې راته یو استاذ ونیوی چې هغه په پښتو او عربي دواړو پوهېدی. هغه سپین ږیری سړی و، عربي جامې به یې اغوستې، داسې پښتو به یې ویله لکه د پېښور خلک چې خبرې کوي. هغه راته عربي ژبه را زده کړه. ما ترې هېڅ پوښتنه نه کوله، خو دا پوښتنه راسره وه چې خامخا به له ده نه د ځای ځګي پوښتنه کوم. په دې کې ډېره موده تېره سوه، ما هم عربي خبرې ماتې کړې. یوه ورځ راته هغه وویل څانګې لورې، یوه پوښتنه درنه وکړم، ستا اصلي وطن کوم دی؟ ما ته هم بانه جوړه سوه. هغه رانه لومړی ډېرې پوښتنې وکړې، وروسته بیا ترې ما پوښتنه وکړه استاذه ستا خو دا پښتو داسې ده لکه د پېښور د خلکو، ته څنګه؟ هغه لومړی غلی سو او بیا یې راته وویل لورې، زه پخوا پاکستان ته تللی وم، ډېر عمر مې هلته تېر کړي، ان تر کونړ او جلال آباد مې هم ډېرې شپې ورځې تېرې کړي دي. کابل ته ډېر تللی یم، خو اوسېدلی په چارسده کې یم. پښتو مې ځکه د هغه خلکو په شان ده. په دغه ورځ مې له استاذه سره د زړه خواله وکړه، راباندې ښه تېره سوه. له ډېرې مودې وروسته عربي ژبه څه ناڅه مې زده سوه. زما یوازینۍ مشغوله هم دغه وه، د لیک لوست او زده کړې سره مې له پخوا نه مینه ولاکوه. 1 کال وروسته مې زوی پیدا سو، احمد نوم یې پرې کښېښودی. له 1 کال او 6 میاشتو نه وروسته بیا استاذ نه راتلی. ما خپل مشکل حلولی سو. له زوی سره مې ښه وخت تېرېدی. د سیمې د هر څه سره مې عادت پیدا کړي. هره ورځ به د زبیر د کورنۍ د غړو سره بازار ته تلمه. کله ناکله به د خپل موټروان سره زه او احمد په موټر کې د ښار په بیلو بیلو ځایونو کې چکر واهیمي. زبیر به کله په میاشت کې کور ته راغلی. هغه ډېر مصروفه و، د خپل کاروبار ترڅنګ د خپل دیني تنظیم په کارونو هم بوخت و. هره میاشت به خارج ته تلي. له بهره به چې راغلی یا به د پخوانۍ مېرمنې کره ولاړې او یا به زموږ کره راغلی. په سعودي کې زبیر دی، پوره باوري او سرمایه‌داره خلک وو. د مال دولت یې هېڅ کمی نه وو. زبیر چې به کله ډېره موده پس راغلی، دومره پیسې به یې راکړې چې هېڅ ضرورت ورته نه وو. ما به پیسې په ډالرو بدلولې او له ځانه سره مې ایښودلې. زبیر سره له دومره بوختیا یو عیاش سړی و. په پټه به یې د بې شمېرو ښځو سره ناسته ولاړه وه. لومړنۍ مېرمنې یې راته د هغه ډېرې کیسې کړې وې. د هغه هم ترې زړه چاودلی و، خو په عربو کې واده سوې ښځه تر پایه پورې د ژوند ټول وخت د میړه په پت تېروي. ولې عرب ډېر مست او عیاشه دی. هغه نیمزالې ښځه وه،
دوه اولادونه یې درلودل. 30 کلنه وه، خو داسې نه معلومېده چې ګینې اولاد یې سوی وي. بیخي ځوانه ښکارېده. هغه غنم رنګه وه، تورې اوږدې او غټې سترګې یې وې، له ونې نه دنګه وه. څه موده وروسته مې د کور خدمتګاره راوغوښتله. د خبرو اترو په جریان کې مې د زبیر په هکله وپوښتل. هغې راته د هغه په باب پوره معلومات راکړي او ویل دا 20 کاله کېږي چې زه د دوی سره خدمتګاره یم. دوی راته پوره تنخوا راکوي. ما هم ورسره په صداقت کار کړی دی. زه د دوی ټول هر څه پیژنم. ما ته خدمتګار د زبیر د کورنۍ ټول خصوصیات راښودلي وو. ما ته هم د هغوی هر څه معلوم سوي وو. د تیلو د پاکېدو فابریکه یې درلودله. زبیر خو به تل په سیاسي کارونو بوخت وو. کله به یو ملک ته روان او کله به بل ملک ته. سعودي کې به ډېر کم اوسېدی. 2 وروڼه یې درلودل چې یو یې ترې مشر وو او بل یې کشر وو. ټول سره په سود او زیان کې شریک وو. 3 واړو په یوه منطقه کې کورونه درلودل. د زبیر مور ځان ته بیل کور درلودی. د هغې کور لږ شیانتې وړاندې وو. د دوی د پیسو او دولت هیڅ کمی نه وو. هر یوه ځان ته د ورځې موټر درلودی. ما ته یې هم نوی موټر اخیستی وو. د پاخه او مرسډیز ما موټرواني کوله. د کور د خدمتګارې سره مې ښه ګزاره کوله. د پیسو مرسته مې هم ورسره کوله. عربي مې زیاته له همدغې خدمتګارې زده کړه. هره ورځ به مې د زړه خواله هم ورسره کول. هغې سره مې پوره ساعت تیر وو. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې په زړه پورې برخې د الله په امان.